د زخمي شرمګاه حکم څه دی او د زخمي شرمګاه سره آیا سیکس یا کوروالی جایز دی که نه؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ. مننه. د زخمي شرمګاه سیکس کول ورسره څنګه حکم لري؟ یو ملګري پوښتنه کړې وه چې یو ورځ یو ځل ما په حیض یعنې د میاشتني مرض کې سیکس له خپلې مېرمنې سره وکړ او زه غواړم چې په هغه ټیم کې بیا هم سیکس وکړم. آیا د دې جواز څه دی؟ لکه څنګه چې تاسو خدای پاک په دې باندې ویلي دي چې هر رنګه ګټه تاسو د خپل ښځې څخه اخیستلی شئ، یعنې ستاسو ښځې ستاسو د کروندو په شان دي چې څنګه او څه پکې کرئ نو تاسو کولی شئ، خو باید هغه احکام او هغه حکم چې تاسو ته نور هم ویل شوي دي چې باید موږ او تاسو یې د هغه څخه مخنیوی هم وکړو او بیا هم چې کوم حکم شوی دی باید هغه کار وکړو، نه کوم داسې کار چې تاسو ته ویل شوی دی او تاسو باید هماغه یو کار وکړئ او له هغه سره لس نور ناروا کارونه وکړئ. نو باید تاسو په هغه ټیم کې چې تاسو ته ناروا ښودل شوی ناروا وګڼئ او کوم چې روا ګڼل شوی روا وګڼئ. نو باید په روا توب کې روا کار وکړئ او په ناروا توب کې ناروا وکړئ. یعنې تاسو ناروا کارونه هېڅکله هم مه کوئ او هغه کار چې تاسو ته حلال ګڼل شوی باید ویې کړئ. زموږ د دې ورور د پوښتنې جواب داسې دی چې هېڅکله هم تاسو نشئ کولی شئ چې د حیض په وخت کې یا هم د میاشتني مرض کې چې کله ښځه لري تاسو له خپلې مېرمنې سره یو ځای شئ، ځکه دا یو ډېره عظیمه ګناه لري او د ګناه تر څنګ یو غټ تاوان هم لري چې بیا نشي کولی مېرمنه د لومړۍ په شان شي. که چېرته تاسو د حیض په وخت کې د مېرمنې سره یو ځای شوئ او کوروالی مو سره وکړ نو دا بیا ډېر غټ مرض لري، ځکه که تاسو ته کوم فایده رسېږي خو مېرمنې ته یې ډېر غټ تاوان وي، کېدای شي هغه دومره غټ مرض شي چې تاسو هېڅکله هم په خوله نشئ اخیستلی. نو په دغه وخت کې هېڅکله هم سیکس مه کوئ او که چېرته دغه اووه ورځې چې مېرمنې مرض لري د دغه اووه ورځو څخه وروسته تاسو د مېرمنې سره یو ځای شئ نو دا بیا ډېره غټه ګټه هم لري، ځکه چې کوم خلک په دغه وخت کې غواړي سیکس ورسره وکړي، یعنې د مرض څخه وروسته چې یوه ورځ وروسته یې تاسو وغواړئ ژر سیکس وکړئ نو ستاسو مېرمنې به حمل یا بچیدارې شي. نو کوم خلک وو چې منیو کې فرق وي نو کولی شي په دغه ټیم کې د مېرمنې سره یو ځای شي، بیا وګورئ چې ستاسو د مېرمنې حمل څومره ژر اخیستل کېږي. نو خدای دې وکړي چې د هغه ورور دا سوال حل شوی وي او د هغه ورونو چې دا ویډیو یې کتلې وي خوښه شوي وي. خدای دې وکړي چې تاسو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.